من افغان میرمنې د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو نه غوښتنه کوو چې موږ ته د لوړو زده کړو، تعلیم او تربیه، صحت او نورو بنسټونو کې د شریعت په چوکاټ کې د کار کولو حقوق راکړي. موږ افغان میرمنې غوښتنه کوو کوم حقوق چې اسلام سپېڅلي دین ښځو ته ورکړي باید راکړل شي. موږ الحمدلله مسلمانان یو او هیڅکله هغه حقوق نه غواړو کوم چې غرب پلوه کړۍ موږ لپاره غواړي. هغه میرمنې چې غرب پالي دي او د غربیانو په اشارو حرکتونه کوي د افغانستان د مسلمانو او متدینو ښځو نمایندګي نشي کولی. ترقي او پرمختګ په عریانت کې نشته. موږ افغان میرمنې د شرعي حجاب په چوکاټ کې ترقي او پرمختګ غواړو. موږ میرمنې د اسلامي امارت له مشرانو غواړو کوم مناسب چاپیریال چې د لوړو زده کړو، تعلیم او تربیه په برخه کې د انجونو د زده کړو لپاره رامنځته شوی اماده ادامه ورکړي. موږ د افغانستان اسلامي امارت د نظام ملاتړ کوو او هغه میرمنې چې د اسلامي نظام په خلاف کوم حرکات کوي په کلکو ټکو یې وغندي او د اسلامي امارت مشران نه همدا غوښتنه ده چې دغسې حرکتونو کولو ته اجازه ورنکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.